بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم رفیع الله. تاسو ګورئ ایلس پښتو. ګرانو کتونکو، د نن ناسو ورځې وړاندې به تاسو د مریم نواز او د متحده عرب امارات د صدر یو تصویر کتلی وي چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی. د هغه تصویر حقیقت څه دی او په هغې کې اوس یو نوی ډیولپمنټ څه شوی دی، په دې حوالې سره به موږ تاسو ته نن خبره وړاندې کوو. د ټولو نه مخکې خو به دا ووایو چې کله د متحده عرب امارات شیخ محمد زید بن نهیان پاکستان ته په دوره باندې رالی د ویکیشنز دپاره، نو پرایم منسټر شهباز شریف او وزیر اعلی پنجاب مریم نواز د هغوی استقبال وکړو. دغه تصویر بیا د استقبال په دوران کې وایرل شوی دی، کله چې مریم نواز دغه متحده عرب امارات د صدر سره مصافحه کوله. نو دغه تصویر ویستلی شوی او بیا د هغې نه پس دا ډیر زیات وایرل شولو. د هغه وایرل کېدو وجه څه ده؟ خلک وایي، یعنی خلک چې کم خلک کرټیسیزم کوي یا کم خلک وایي چې نه هغې تایید کوي، مطلب دا د پاکستاني سیاست کې به موږ دا ووایو چې دا یو نارمل چیز دی. که موږ وګورو نو بېنظیر بټو چې کومه وه هغوی هم دغه شان د مختلف ملکونو نه چې کوم وفود راغلي د هغوی سره مصافحې کړي دي. یا که موږ وګورو نو عمران خان، شهباز شریف، آصف علي زرداري هغوی هم د غیر ملکي چې کوم زنانه دي، فیمیلز دي، د هغوی سره مصافحې کړي دي. خو خلک چې کوم تنقید کوي یا کرټیسیزم کوي هغه په دې وجه باندې کوي چې د مصافحې د کولو دا کم طریقه کار چې نو وایي چې دا زموږ په پاکستاني روایات کې مطلب ښه نه ګڼلی کېږي، نو په دې وجه باندې خلک تنقید کوي. اوس خبر دا دی چې مطلب نوی ډیولپمنټ پکې څه شوی دی. ډیولپمنټ دا دی چې بیا د هغې مصافحې نه پس دغه تصویر ډیر زیات وایرل شو او کوم خلک چې پې تنقید کوي نو داسې څه خلک هم دي بیا چې هغې کې بیا په هغې باندې غلط القابات استعمالوي یا د غلط زبان استعمالوي. نو د لاهور چې کوم سایبر کرایم وینګ دی د اف آی ای هغوی ته حکومت درخواست کړی دی چې په دې باندې تاسو ایکشنز والئ. کومو خلکو چې یعنې دا تصویران بیا ایډیټ کړي دي یا چې کوم ویډیوګانې په دې باندې جوړې کړي دي، کوم میمز یې پې جوړ کړي دي د خندا دپاره، نو حکومت دا وینا کړې ده سایبر کرایم ته چې تاسو په دې باندې ایکشن واخلئ. او بیا د پاکستان چې څومره هم صوبې دي، که په خیبر پښتونخوا کې سایبر کرایم وینګز دي یا په بلوچستان کې دي یا په سند کې دي یا په پنجاب کې دي، هغوی به اوس کاروایي کوي او دا کومو خلکو چې دا ویډیوګانې وایرل کړي دي یا دا فیک تصویران وایرل کړي دي نو د هغوی خلاف به کاروایي کوي او څومره هم خلک چې په دې کې ملوث دي نو هغوی به ګرفتاروي. دا و د نن ورځې خبر. تر بلې خپرونې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.